د ستر جنرال موبین سخت غبرګون د پاکستان خلاف او پاکستان ته سخت ځواب دا چې ستر جنرال موبین خان تازه بیا څه ویلي جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تازه ستر جنرال موبین خان وایي پرون یې د کرایي پوځ مشر تور پورې کړو نن یې دفاع وزیر 20 کاله د ناټو ته لاره ورکړې هوایي ډګرونه دي ورکړي اوس د ځمکه او هوا د امریکا د پوځ په واک کې ورکړي سلګونه افغانان د امریکا ته حواله کړل مولا ضعیف یې ښه بېلګه ده اوس هم د امریکا ډرون ستا له خاورې راوځي 80,000 فلایټه ستاسو له خاورې شوي زموږ بچي وژلي دي بارود ستاسو له خاورې راتلل مرمۍ او بمونه تیل ټانکونه زموږ بچي وژل ګیله هم تاسو کوئ دا ټول حساب به ورکوئ انشاءالله بیا هم تاسو ښه ګاونډیتوب کړی پرین د یادونې وړ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي و چې طالبان د دوحې پر تړون عمل نه کوي نوموړي زیاته کړې وه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي خواجه آصف د جولای پر 15 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر 80 لکو افغانانو ته له تېرو 40 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده دا د په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیو وګړو وینې تویوي او دا حالات نور جاري نشي پاتې کېدی خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.